کابل کې د شبکې اصلاح په موخه د زرګونو زړو صندوقونو د رغولو او رنګمالۍ چارې ترسره شوې. د کابل برېښنا ریاست تخنیکی ټیمونه د یاد ولایت بیلابېلو جنکشنونو په اړوندو سیمو کې د شبکې اصلاح چارې په منظم ډول پر مخ وړي چې په تازه اقدام کې د یاد ولایت په ځینو سیمو کې د شاوخوا 43,396 زاړه او عارضه لرونکو صندوقونو د ترمیم او بیا رنګولو چارې ترسره شوې. همداراز د اصلاحاتي چارو په لړ کې کوم عارضه لرونکي مزي چې په شبکې کې د برېښنایي بهیر د ټکني کېدو لامل ګرځېده هم تشخیص او اصلاح شول. اوس د کابل د ټول کابل په سطح باندې 4396 صنادیق په اساسي شکل ترمیم شوي رنګ شوي دي او همدغه لړۍ به جریان پیدا کوي او الحمدلله زموږ دغه ټول کوم ملګري چې د جکشنو په رأس کې دي دغه کار په پوره اخلاص او صداقت سره شروع کړی دی او همداسې به دوام ورکوي. د کابل برېښنا ریاست رهبرۍ د لارښوونې سره سم تخنیکی ټیمونه د منظم او ټاکل شوي پلان سره سم د زړو صندوقونو د اصلاح لړۍ د نورو جکشنونو اړوندو سیمو ته هم غځوي ترڅو شبکه منظمه او برېښنایي خدمتونه ډاډمن شي. د دې ترڅنګ د شبکې لا منظم کېدو په موخه له اضافي شیانو د بیلابېلو شبکو اړوند مزو د پاکولو لړۍ هم په دوامداره توګه دوام لري.